وزیر دفاع ملی میگوید که پاکستان خواستار به رسمیت شناختن خط فرضی دیورند از سوی امارت اسلامی است. مولوی محمد یعقوب مجاهد در گفتگو با تلونیوس افزوده است که با توجه به مشکل تراشی مقامات پاکستانی، چالش های اساسی میان کابل اسلام آباد تحریک طالبان پاکستانی نه بلکه خط فرضی دیورند است. د افغانستان اوسنی حکومت نه مخکې حکومتونو دا حل کړی ده. راسي چې جنجال نور ډیر نکو. دا موضوع وروسته پریږدو، دا موضوع ملتونو ته پریږدو. زما او ستا د جنجال، زما او ستا د اوسنیو ستونزو او مشکلاتو لامل ډیورنډ نه دی جوړ شوی. که چیرې ته غواړې چې واقعا کوم ځای چې په مطبوعاتو کې یا دنیا ته یا خپل ولس ته واضح کوي چې هغه د ټي ټي پی یا د نور مخالفین مسله ده، پر هغه باندې تمرکز وکړو. وزیر دفاع ملی با توجه به تنش‌های اخیر میان کابل اسلام آباد افزوده که در برابر شهادت یک فرد ملکی افغان در ملیشه پاکستانی هلاک خواهد شد. زه اوس هم دا وایم که کابل نام نکیږي اسلام آباد به نام نه. که کابل وشتل کیږي اسلام آباد به وشتل کیږي. دوی دا فکر نه کوي چې په کابل کې به موږ خلک شهیدانو، خلک به ویرو او د کابل امنیت به خرابو او د په اسلام آباد کې قرار نشتی. وزیر دفاع ملی در بخش دیگری از سخنانش افزوده که اگر پاکستان در تلاش ناامن ساختن کابل باشد، اسلام آباد نیز ناامن خواهد شد. د دوی د یو کس په مقابل کې مو د دوی لسګونه فوزي خلک او نظامیان وژلي دي. د یو ملکی کس په مقابل کې مو په لسګونه نظامیان وژلي دي. وزیر دفاع ملی میگوید که امارت اسلامی همواره به دیپلماسی اولویت داده است، اما اگر پاکستان بر حل مشکلات از طریق گفتگو تن ندهد، امارت اسلامی آماده است برای سالها در برابر متجاوزین مبارزه کند. که لسو کالو ته جنگ وږدي، لس کاله هم جنگ ورسره کوو او هیڅ ویره نه لرو او هیڅ ډار نه لرو، هیڅ وارخطایي نه لرو، هیڅ ستړي کیږو نه. مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع ملی در بخش دیگری از سخنانش می‌افزاید که افغانستان خواستار جنگ نیست، اما دفاع از تمامیت ارضی خویش را حق مشروع خود می‌داند.